دا د کار روزګار لپاره بهترینه تعویضونه دي خو شکرانه به یې راکړې یو پوښتنه کوم که جواب دې راکړې بس دا 3 قسمتونه دي ښه دا 3 تعویضونه دي او به پکې اخلې کار روزګار به دې انشاءالله برابر دي او هغلته وښیه څو ده 50 دی موږ دې غر کړلو دا دې بس دی صحیح ده تا دې چې بر کړې شامپو د پولۍ دی شامپو په کیلو خرڅې که په همداسې کباړ باندې وچه ډوډۍ شامپو په کباړ شه لاړه شامپوګانو کارخانو والا غرق شوي څه کوي نو به دې ده څه کېږي انشاءالله مزه یې نشته څنګه مزه یې نشته نشته کباړ نشته 60 روپۍ کیلو د کباړ ښه کیلو خو او لاسګاډی دی حالا دې اجر درکړي فقط راغلو که نه مالې چې زړه خواله در سره وکړو او تکړه سړی معلومیږي که نه دغه تعویضونه مې راوړي دا 3 دانې ښه دا د کار روزګار لپاره بهترینه تعویضونه دي خو شکرانه به یې راکړې صحیح ده که نه ښه دغه کې یو تعویض ځان ته واخله یو پکې انتخاب که یو پکې واخله یا الله خیر کې ګوره دا بل به دې اخیستی و دا بل به دې اخیستی و ښه یالله خیر بس دی نو 40 پکې راغل صحیح دا ونیسه دا دې خپل شو داسې چل دی زموږ بل هدف نشته دی سره زړه خواله او دغه خلک چې زحمت او خواري او تکلیف تیروي محنت کوي خپل چا ته لاس نه نیسي دا په لکاو ورځي موږ ته صحیح ده که نه دا به 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 9 40 دا دې بس دی صحیح ده او دا ما ته راکړه نور دې چې کړی کېدای شي هغې کې بیخي ډېرې وی څه قسمت یې مړه نه خلاصې نور نه خلاصې ولې مخکې روان دی دا به د بل چا قسمت دی صحیح ده دوستانو بیا هم درته وایم زموږ هدف دی د دغه خلک چې زحمت وباسي خدای هم کامیاب لره جنتي شي لاړ شه لږ زره بس چې څه د طبیعت یې کور ته یې ویسه صحیح ده که نه یو لاس دې راکړه صحیح نور څه خدمت نشته ځان والا دې مال شه ګنې دا زړه مې بلا خاطرې زیاتې لري د سوي ماشاءالله نن خو داسې وچه ډوډۍ راټوله کړې ده خو چې سار نه وتې یم که نه او ګرځېدلې همدغه دغه دی چې پوه شې دغه ډوډۍ مې پیدا کړې ده پوه شې دا ډوډۍ کیلو په څو خرڅېږي دا موږ نه په 14 روپۍ کیلو ولي 14 او تاسو یې څو راخلئ موږ په لاس باندې 3 ګټه ده که نه 3 ګټه او دې کلیو کې ټوله ورځ ګرځئ دا کلی مې غونډ د خپو نه ایستلې دی او دا غونډه ورځ درته یم چې ځالک مې نور وشتی یو پوښتنه کوم که جواب دې راکړې بس دا 3 قسمتونه دي ښه دا 3 تعویضونه دي او به پکې اخلې کار روزګار به دې انشاءالله برابر دي پوښتنه وکړه ښه صحیح کلکه پوښتنه کسې وړه غوندې وړوکې غوندې وکړه چې دا معلوم غونډه ورځ دي چې اوبه شوي دي که نه وړکې وکړه زیاتره دغه پیسې هم نه دغه شي دې خوا شه ودرېږه دغه څه ورته وایي څه پوښتنه به نه کوو څه یې کوې کوې که به نه مه یې کوه پوښتنه مه کوه نه یې کوم زه دا 3 کې یو ځان ته واخله چې کم یو دې خوښي یا رب ته پکې خیر واچې اوهو دا یې څو لیکلې څو یې لیکلې 3 دی او دا 0 دی 10 بس تا خپل نصیب او قسمت څه شی به درکړه د 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 دا بالخیره چې څه شی د طبیعت یې میوه هر شي کور ته ویسه 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 د 21 دا دمته دوستان زموږ هدف یوازې د خلکو سره مرسته د هغه خلک دي چې چاته لاس نه نیسي او نه څوک راځي چې ماته مرسته راکړه نه خپل خواري او زحمت کې تاسو دې لاس ته وګورئ د دې خلکو د لاس نه مچوکوله دی دا خپل زحمت خپله خواري کې خو چاته لاس نه نیسي او د دغه خلکو په رزق کې خوند مې انشاءالله هغه چې وي چې
د فقیر به د نورو خلکو نه 500 کاله مخکې جنت ته ځي هغه دغه فقیران دي. د دې خلکو خصوصا په هغه خلک چې دارایي لري الله تعالی مال و دولت ورکړي داسې خلکو لاسنیوی کوي صدقه هم په دې باندې کېږي انشاءالله اجر یې هم شته دی. الله یې تاسو نه راضي شي. ډېره مننه کاکا موږ ته اجازه ده هغه ورونه چې مرسته کړې الله دې اجر ورکړي. ډېره مننه. دا به زموږ اخري ویډیو د سره به خبرې هم کوو او دا خل ما مخکې درته ویل چې د خپل خواري او زحمت او محنت کوي چاته د سوال لاس نه نیسي. الله دې نور همت ورکړي. څنګه یې ځوانه طبیعت دې ښه دی؟ ډېر غټ وزن دې نه دی رابر کړی؟ ټوله ورځ ګرځې. ښه دې کې یو انتخاب که زه ګوره مه کوه دا بل به ښه ښه ته خلاص کوې ګوره زه بایسکل دې ما نیولی او هغلته وښیه څو ده 50 دی موږ دې غر کړلو ښه زه دا ونیسه زه دا به زه بېرته واخلم صحیح ده ښه دا بایسکل دې ونیسم 50 به څه لسګونې زه صحیح دی زه والله دومره خوش قسمته ولو از موږ بنډل یې نیمایي کړ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 40 41 42 43 44 45 46 50 بزه دا دونه شی نه دی ښه ورور ته د عایچا خبره د 50 میلیونو لایق دی او مخکې مې هم ویلو دوستانو چې دا خل خواري کوي زحمت وباسي محنت کوي چاته د سوال لاس نه نیسي. زموږ هدف دا دی چې هغه خلک باید تمجید شي هغه خلک باید وهڅول شي چې هغه کار کوي زحمت وباسي. الله دې خوشحاله لره عزتمن شي. صحیح دی ځان له عمل شه. السلام علیکم ورحمت الله. د سوي سوي زړه درانه دردونه که چاته ووایم په زړه باندې پرهاري لري